ملګرو زما د ماما د زوی بیمار دی لاندې چې تاسو ته ښکاري عثمان یې نوم دی د ده اخیرنۍ اسره ستاسو دعاګانې دي یو ورته په کمنټ کې دعا وکړئ زمونږ دا زړه به غټ شي حالانکې زه په مدینه منوره کې یم موږ هم ورته دعاګانې کوو تاسو ورته هم ډېره دعا وکړئ په کمنټ کې ولیکئ ټول پې امین ووایئ الله پاک د هغه له روغ صحت او شفا یې کامله ورکړي زموږ ملګرو وایي دې هلک هغه خودکشي وکړه او خپل ځان چې دی هغه یې مړ کو په سوشل میډیا دا خبر هغه د پرون نه چلیږي او خبر هم په دې وجه باندې هغه چلیږي وایي چې د دې په بوزه کې که ستاسو خیال وي په سوشل میډیا روانو چې د ده څه ویډیو لیک شوی دی او داسې قسمه چل شوی دی وایي د هغې نه پس چې کوم دی خلکو دونه ډېر مجبوره کو چې ځان یې مړ کو نو حقیقت په دې خبره کې څونه دی او تاسو مخکې د دې ویډیو نه دا کم موجب زلمی چې د دې څه یو ریکویسټ هم واورېدو نو حالانکې دغسې د موجب زلمي کم یو ریکویسټ چې کړی نو هغه د دې عثمان دپاره نه دی هغه بل د دې ملګری او هغې هغه ریکویسټ کړی بیا خلک لګېدل دي موجب زلمي په هغه تصویر باندې ویډیو باندې د دې هلک تصویر لګول دی او کوم هغه ویډیو انداز چې دی هغه مکمل دې طرف ته چینج کړی دی نو پیله طرف ته خبره خدا ده چې په دې موجب زلمي په ویډیو کې هغه څه حقیقت نشته چې دی د عثمان دپاره ویډیو کړې ده بله کومه خبره چې کیږي هغه دا رنګې ده چې ځان یې مړ کړلی یعنی د جنازې کم تصویر ورسره ده هلک چې دی هغه وي او خلکو کم جنازه چې دی هغه هم شیر کوي نو په دې کې هغه هم حقیقت نشته ځکه د هلک وایي چې کومه ویډیو چې چلیږي نو وایي هغه زما نه د مکمل طور باندې وایي هغه دروغ په سوشل میډیا روان دي یعنی که مونږ وګورو دا سوشل میډیا داسې حد ته رسېدل ده سړی په یو شي باندې هم یقین نشي کولی چې په هغه لحاظ سره سړی ووایي چې آیا دا واقعي داسې چل شوی دی نو که مونږ ګورو په سوشل میډیا 99% کم خبر چې وي هغه مکمل غلط وي یا په چا باندې څه الزام یې لګولی وي یا یو بل څه داسې واقع کړي وي چې هغې باندې لحاظ سره په ټوله سوشل میډیا هغه بدنامه شوي وي نو دغه کومه ویډیو چې وه دغه کوم معلومات چې راغلي ما غوښته چې د خپل کتونکو سره شریک کم نو امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کوئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره